څلور مذهب دي، څلور مذهب، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل. د دې څلورو مجتهدین تاریخ چې وګورئ عقل بمکار کوي. نن زمون په دې ملک کې داسې خلک پیدا شوي دي چې هغه په پیسو باندې د غیر ملکونو. امام ابو حنیفه ته وایي چې دا په حدیث نه پوهېده جاهلو، امام شافعی په حدیث نه پوهېده دا جاهل، امام مالک هغه امام مالک چې په خپل ژوندۍ کې په مدینه منوره کې پړې نه پخو کړې ولې احتیاط لګرځي ول د دې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی، زه په دې ځمکې په پاسه په پړو کې څنګه ګرځم. او عزیزان د بغداد بادشاہ ورته خط راولېږلو چې یو څو ورځې له بغداد ته راشه، هغه ورته خط ولیکلو چې زوزګار دی، زوزګار نه بیا ورته خط ولیکلو چې د الله بنده یوې ورځې له خو راشه، یوې ورځې له. امام مالک ورته خط لیکي چې او بادشاہ زما دې په خدای قسمي که د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې یوه ګنټه زه ستا په ټولې بادشاهۍ ورکړم، یوه ګنټه چې د ده په خوا کې زه ناست یم چې ستا په ټولې بادشاهۍ زه دا ورنکړم. هغه خوا څنګه وه عزیزانو؟ الله دې درته وښایي. په سن 82 کې زه عمرې ته تللی وم، نو صوفي جمیل د روضه اقدس خادم خاص دا کوړی مولانا شر علي شاه صاحب الله پاک دې ژوندې لري او خدای دې ډېر خصاتی ما سره 15 ورځې په مدینه کې ډېر خدمت او خواري کړې و. تاسو مې ته وګورئ چې د دې خاص خادم څوک دی؟ نو ما ته ویل دا بس زه دنه غلې غونډې ورنږدې شوم او ورسره مې عربي کې خبرې شروع کړې. ورته مې وویل چې دا مې ربانی به وکړي چې مال غونډې دنه نه بوزي او خاور راته وخی چې دلاندې سردار کونین پروت. ما ته وی چې انت منين؟ مالنا من باکستان. في الباكستان منين؟ مال في الباكستان من القلل والجبل. يقال لقومنا الافريديين نحن نسكنون في الجبال، انا جبلي ما زغر سنعمة. ما تويج والله ما رأيت في الباكستانيين مثلك الفصيح والبليغ، انت جبلي. ما نعم. ما تويج الشيء الذي كي في قلبك، الشيء الذي كي في قلبك. اذا صليت العشاء اجلس هنا. ما سخطن مسجوكي نو دی بابی جبریل سره کینا ملطیب ما سخطن مونږ چې کول ته غلې غوندې کینا استم دروازې د حرم مونږ شو خلک ټولو وته دروازې بند شو دره په راغه ما دوی ته راوستم چرته چې د بیبي فاطمه میچن پرتا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جهیز کې بیبي فاطمه ته میچن ور کړی و او د واده بنارسۍ چې وا د چیلو د وژغنو جوړه شوی یو لوی شړای و دا د واده بنارسۍ و او نکاح پیغمبر په خپل وتړلو او جنکای ور سره کړی او د حضرت علی کور ته واسطوله. اوس حضرت علی ولیمه څنګه کړی و نو علماء نه به تاسو کوي. عزیزانو په هغه میچنې په لار رانويستم او د دې مصلی عمر یو کړکای و راته لری کړه دنه درې قبر دي داسې د مخامخ سورې چې دي دا درې دا یو سورې وړاندې باندې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک دی، دویم د ابوبکر دی او دریم د حضرت عمر. ما ته وی فنظر چې ومې ده به درا وطننا رسته د 60 لونی هم په زوري بار رويست. ما د پاکستان بچیان راشي للو پنځه خلک د بل ملک راشي هغه نه باسي مونږ غریبان دا مهرباني نو خدای دې ډېر خصاتی دا مهرباني را سره کړو. نو امام مالک دغه بادشاہ ته لیکي د نومې ده د عراق بغداد ته لیکي چې د مدینه یو غنټه به ستا پټولې بادشاہي زمانه رحمان بابا وایي وې داستا درب په هزار درمان ورنکما آشنایی بد په این و آن ورنکما کيو ظلم دي زلف پلاس کیوزی کيو ظلم دي زلف پلاس کیوزی یو اختبه دي پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا په بو صبر شي کيو ظلم لاستا په بو صبر شي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستا تر زلف پوری نور زلف سدی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما سو اونوینم ستا سترګې که خدای کاندي
سونینم ستاسترگی که خدای کاندی عزرائیل بطر حق رضان ورنکما رحمان بابا عزرائیل سوک دے چه ما ترانی دیشی تے سو پوری میں ستاسترگی نہیں لیدے سونینم ستاسترگی که خدای کاندی عزرائیل بطر حق رضان ورنکما رحمان دا استاد شند جام حرام دے سو دخپل وینو جام تاوان ورنکما امام مالک وردوی چې د محبوب په خوا کې یو غنټه والله کستا په ټوله بادشاہ باندې ورکما هغه امام مالک نن په حدیث نه پوي هغه امام حنبل چې الله په خوب کې ولیدو الله په خوب کې ولیدو او امام حنبل ورته وی چې یا الله په دې مې پوي چې ته په څه شي ډیر خوشاليږي جزا هغه کار وکړه نو الله ورته وی چې اے حنبلا زه ډیر زیات خوشاليږم په تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت باندې زه ډیر خوشاليږم هغه امام حنبل نن په حدیث نه پوي نن زمونږ داسې ملک که سیاسيان ګوري او که مذهبيان ګوري او که خلک ګوري هغه امام ابو حنیفه چې چا شپېته کاله د ماسختن په اودس د سحر مونږ کړو ټول شپه به ویخو او ماسختن په اودس به د سحر مونږ کو بیا بودو په حدیث نه پوي دی خو ګوره یو مسله په خشوه بادشاہ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانہ کې داغه قاضی ابن ابي ليلى نامه و مسله دا په خشوه چې دا سلور کا سناس زما د لاسونو ته ګوره مار راغه مار او په یو سړی داسې وروخته د چې ځان نه داسې اوالو نو په دې دویم وروخته د دویم باندې چې وروخته د چې ځان نه داسې اوالو په دې دریم وروخته چې د دریم ځان نه داسې اوالو په دې سلورم وروخته او دا سلورم یې اوچی چلو چې وی چې چلو ابن ابي ليلى قاضي هغه ته فیصله رااله چې اوس د دې مړی د دیت پچا دی په دې دریو کې دا سړی به د مړی تاوان ورکړي چې ماري پوره چولې کذاب ورکړي کذاب ورکړي د دې مړی د دیت پچا دی ابن ابي ليلى ورته وی چې د مړی دیت په دې لومبي سړی دی چې د په دې ورغورځول او د په دې ورغورځول او د بیا په دې د لومبي سړی امام صاحب ته فیصله رااله چې دا خبره ورته وکړه امام صاحب چې الله دې په ابن ابي ليلى فضل وکي احفش غلطي په دې فیصله کې کړې احفش غلطي د لومبني سړی چې دا مار ورواچول په دې دویم باندې دا دویم یو خړو که بچ شو نو دا لومبي اخلاص د دویم چې په دې دویم ورواچول دا دریم یو خړو که بچ شو دا دویم هم خلاص د دریم چې په دې سلورم ورواچول اوس دې کې خبره ده دې کې او دې کې چې یا به دا سلورم سړی فل حال خړلې او مرشي وي او یا به سات پس خړلې که فل حال خړلې او دیت به دا دریم سړی ورکړي او که فل حال نه خړلې او ډیر سات پس خړلې نو په دم دیت نشته د خپل ګناه او جزا نه لري کو دا د امام ابو حنیفه قیاسونه اوس تاسو په دې ملک وګرځي دا مسله چاته پیش کړي قاضیانو ماجیانو نو په دې خبره پوښي هغه امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا توبه څه ته وایي توبه وایي گویا کې په خپل بدو پیمانه کې دل د سړی نه چې څه بدو شي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وایي یو په بدو باندې ډټیاوې دل بد کول او هغه نه بعد دا ویل چې ما خو کړ یو دا صورت ده یو دا صورت ته چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپیمان شو یو دا صورت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپیمان شي مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شې چې اوه دا دې څو شراب دې وسکل او ته په خپیمان شې چې اوه دا دې څو دې ته توبه وایي یو دا چې شراب دې وسکل او ته چې یاره ما خو وکړه زنا دې وکړه او ته چې ما خو وکړه یو دا صورت اول ګناه دې وکړه او ته په خپیمان شوې نو التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاور شوې چې دا ما ډېر خو نو داغه متعلق مسله دا ده چې ګناه ته خوول هغه شراب دی ولې وسکل او ته چې ما خو وکړه نو پټه کې کافر شوې یا گویا کې زنا دی وکړه او چا درته ویلي چې الکه دا زنا دی وکړه ظالمه دا ولې او ته چې ما خو وکړه نو پټه کې کافر شوې تاسو خیال راوي او یو دا چې ګناه دی وکړه بیا په خپېمانه شو چې دا ما بد وکړه نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چری کړی نو توبه څه ته وایي التوبه الندامه توبه وای دې ته چې سړی په خپل بدو خپېمان شي دریم صورت دا ده چې
چې یو سړی ګناه کوي هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بار شي، په ګناه باندې غاویر وي، ګناه ورته څه شي نه ښکاري. قران کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم، کدین بعد مرانه وکړو، دین بعد مرانه وکړو نو څه چل بدر سره کوم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، کدین پس مرانه وکړو نو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دسه عذاب بل چاله نه ورکړي. الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم، دین بعدم کورانه وکړو، فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دینه خطرناک آیات بل نشته چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات اگر ته وایي چې سمشا او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چالنی. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظر تیر شوي دي، څومره، نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات ده، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، په عالمین کې به مې داسې عذاب چالنی ورکړي لکه چې تعالی به در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نہ گورو، زمکہ نہ گورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي، رسول نم بے نیاز شوي، کائنات نم بے نیاز شوي، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر شو نو قد غره طول الامل، دا من چې ده دا غاور کړه دی او غدوالی د عمر، دا خیال دی چې ته ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو باندې سرګي. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته؟ هاجي ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات، دا الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده، هغه وی اے عاقل وګونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا، مرګ راشي ستا رضا چاته چې زدي مرش، د چا رضا یې چې مرش، تاسو مرګ ته خوشاله گئی چا رضا. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړکې مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مر راکا، ویل خد د اس پملا لاس کې ده چې ستا د لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کالو مر درکو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني، اوس چې بار لار شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وخت راځي، لکونه وخت. نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا، ول بیا به دې مړکو، ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مړکه. او زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان، اے پیغمبر دا څه چې ته ګوره دا به فنا شي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، دا سه وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي، نور بار څه فنا شي. عزیزانو دا ملائکه، دا بنی آدم، دا پیریان، دا آبادیان، دا ټول کائنات با نیست و نابود شي، صرف د خدای ذات به باقی وي، د هیڅ شي وجود بنخکاری، د هیڅ شي وجود بنخکاری. دا به په یو شپېلې د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي، په یو شپېلې. هغه د شپېلې आवाज بداسي، الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات ووري او په هغه आवाज به ارڅ ختم شي. نن خطا یریږي د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړی نه، د اسرافیل د یو شپېلې आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي. د اسمانونه دا به څه شي؟ قران کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، یوم یجعل الولدان. په خوا به عزیزانو خزي داسې دي، خز عبد الله ابن مبارک ته تپوس کوي چې وزي، نو دا ورته وایي چې اوس کم خواځي، ورته وایي
چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبد الله ابن مبارک وایي چې د پوه شم چې دا بوډای د حج نه وزګار شوی دا اوس بیت المقدس ته روانه کړي. چې د بوډای کور ته ورسېد ځامن راوته بوډای کور ته رااله نو دروټه د تکیف نو د دې بوډای ته مخامخ چې کیف نو بوډای ورته وایي چې ثم اتم الصيام الى الليل. عبد الله ابن مبارک تفرع زما روزه ده. عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې ليس هذا شهر رمضان تاخذ روزي میاش نه ده نو تاسو څنګه روزه نیولې ده. نو بوډای ورته بیا څه وایي چې فمن تطوع خيرا فهو خير الله. الله وایي کده روزي نه سوا تاسو نفلي روزي ونی وینو دي ګډیر ثواب دی. ما نفلي روزه نیولې. نو زامنو نه تاسو کوي چې د تاسو مور نه ما پټول لار تاسو کولو د قرآن آیات وي مال جواب راکړي. ورته صاحب سلويخ قال وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړ. نو دی ورته وایي چې ته د قرآن نه بهر خبره ولې نه کې. نو بډای ورته وایي چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الله وایي چې تاسو سره به د ذره ذره د خیر او د شر حساب کیږي. نو زه د قرآن نه بهر خبره ځکه نه کوم چې دا بار خبرو حساب بیا خدای له ورکول نشم. خزه داسي خزه نن په خپل ملک او دنیا کې د سړو حال ګور د مسلمانانو حال ګور. خزه داسي 50 کال مخکې په دې منبر دا واقع بیان شوی او نن مې داغه تازگی. عزیزانو په اخلاص دعا وکړئ چې دا جمعه یو کس جوړ کړي او یو کس پکې او داغه بچو داغه د کور زنانو چې کوم خدمتونه کړې دي الله دې هغه تاجر ورکړي او دا جمعه ته خدای ته ډېر قبول او منظور شي. او دې مدرسې چې کوم خدمت کړو الله پاک دې اجي صاحب پاته واړه جنت کې او هغه علما چې په دې کې زموږ استادان تیرو هغه دې خدای پاته واړه جنت کې. بنوري صاحب زموږ استاد محترمو الله دې هغه غریق رحمت کې. هغه د دې مدرسې نه روانو او په دې مدرسې کې بیا شیخ الحدیث. نو دعا وکړئ چې خدای پاک چا په کې جانی او مالی خدمت کړي وي خدای دې هغه ټول ته اجر عظیم ورکړي او د خپل قهر او د غضب نه دې الله په امان کې اوسه. دعا وکړئ په اخلاص چې یا الله د افغانستان طالبانو ته خدای غیبی امداد ورکړي. خدای غیبی امداد ورکړي. خدای هغه امداد ورکړي چې کوم امداد دې په جنگ بدر کې د بدر صحابه او ته ورکړي. خدای د اسمان نه ملائکه ورته راکوزي. یا الله غران د دین چې نن په کابل کې جوړ دے خدای غران مونږ ته په پاکستان کې مخایا. خدای غران مونږ ته په دې ملک کې مخایا. خدای غران مونږ ته په دې ملک کې مخایا. یا الله اسرائیل تباہ آمین. خدای په امریکا کې چې کوم کلیش دی د وټونو یا الله د روس غوندې تباہ او برباد او ټول اهل اسلام ممالک ته په خپل امن او امان کې اوسه. خدای دې تاسو ټول آباد او ودان لري. د دې جماعت متعلقه خلق دې خدای پاک ټول آباد او ودان لري او خدای دې په دې جماعت کې اوس د داسې سجدو لګولو توفیق درکړي. داسې توفیق چې داس پین ازمکا په سجدو لګولو داسې تور کوي لکه د سړی تندې په توري. وصلی الله تعالی